په خیرونه ملګرو حوصله به نه بیلو حوصله به دنګه ساتو. په تاریخ کې ډېر داسې میچونه شوي دي چې په 150 کې دننه یو ټیم رنزونه کړي دي بیا یې د هغې دفاع کړې ده. دویمه خبره د میچ د فکس کېدو ده. خړومبی په ننني اولني اننګز باندې یو نظر په 120-130 کې صرف او صرف د پاکستان 2 لوبغاړي سوځېدلي وو او دا وخت کله چې زه خبرې کوم نو د پاکستان سکور 178 دی او 8 لوبغاړي سوځېدلي دي. پاکستان امکان لري چې تر 200 نږدې رنزونه وکړي خو دا بیا ډیر امکان لري چې د پاکستان مضبوط بالینګ اټیک د بیټینګ په دغه پیچ باندې هندوستان دا پیچونه د بیټینګ لپاره جوړ کړي دي. والته 300 350 400 چیس کیږي لګیا دی بلکې ورځ خو 450 رنزونه یو ټیم ور باندې څو ورځې وړاندې کړي په هندوستان په کرکټ میدانونو باندې. نو دا خبره هم امکان لري چې د پاکستان بالینګ لاین دومره مضبوط دی دومره تکړه دی او دا ماضي کې ثابته شوي هم ده. او بل دا چې خواهشات دعاګانې زمونږ نیکې پیرزونې زمونږ د کراوډ او د خلکو د سپیکټیټرز دغه همدردیانې دا هم د پاکستان سره ډېر دي. ما یو پول کریټ کړی و نو په هغې کې په 3000 کې 1500 نه زیات وټونه چې کوم دي پاکستان اخیستي دي. نو که جمهوري رویه هندوستان کوي او ICC کوي نو د دغه وټونو مطابق پکار ده چې پاکستان فاتح وګرځولی شي. اول خدا چې پاکستان به په میدان جنگ کې دي ته به شکست ورکړي که ورنه کړي نو بیا هندوستان منلی شي چې یو لوی جمهوریت دی او مغرب امریکا دغسې برطانیا او مغربي هیوادونه که چا چې د فیسبوک دی چېرته چې د ICC دفترې دي چا چې کرکټ شروع کړی دی هغه ټول ملکونه جمهوري دي. نو پکار ده چې بیا زما د دغه پول مطابق چې په 3000 کې 1500 نه زیات وټونه پاکستان اخیستي دي او 300 هندوستان او دغسې 300 چې دلچسپي مې نشته غرض مې پکې نشته او 400 وټونه چې موږ له نو دغه پهلو دی په نظر کې وساتو. او دا دې موږ ته یاد دی چې لاول خو دا امکان لري چې موږ هندوستان په دغه رنزونو کې راایسار کړو زموږ بالران او دویمه دا چې د جمهوري اصولو مطابق دا میچ له خیره پاکستان ګټلی دی ځکه چې پاکستان وټونه سیوا دي او په جمهوریت کې تکثیریت نه اکثریت چې کوم دی هغه بره او ګټلی ګڼلی کېږي. بله خبره دا چې که هندوستان یې وګټي خدای مکه نو نن سبا د فلسطین او د اسرائیل ترمنځ چې کومه لانجه روانه ده نو په 1960s کې چې کله PLO جوړ شو حماس نه PLO فلسطین لیبریشن ارګنایزیشن بیا PLA فلسطین لیبریشن اتھارټي یاسر عرفات نو هندوستان هغه اولنی ملک و چې د یاسر عرفات دغه تنظیم یا دغه اتھارټي ریکګنایز کړه افیشلی تسلیم کړه رسمیت باندې وپېژنده او بیا ویلی شي چې د هندوستان حکومت یاسر عرفات ته د ازادۍ د جدوجهد دپاره د منډو ترړو دپاره یو بوینګ طیاره هم ورکړې وه سره د دې چې په یاسر عرفات باندې ډېر الزامونه و نړۍ هغه ته دهشتګرد وایو خو دا هندوستان و چې یاسر عرفات ته هر وخت او فلسطینیانو ته خپل سپورټ ورکوو. نو که هندوستان وګټي هم که کوم امکان چې ډېر کم دی نو بیا هم د زړه خوراک کم ضرورت نشته. کوشش وکړئ چې هغه ګانا ځان ته په وخت باندې ډاونلوډ کړئ. تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے.